میرویس نیکه داسې اټکل کېږي چې میرویس خان په 1084 هجري کال چې له 1473 زېږدیز کال سره سمون خوري زېږېدلی دی. پلار یې شاه عالم خان نومېده چې د هوتکو د قوم یو منلی مشر و. مور یې نازو انا د سلطان ملخي د غوریزو د مستقل حکمران لور وه. میرویس خان په زلمیتوب کې د وخت زیاتره مروجه علوم لوستي وو او وروسته په سوداګرۍ بوخت شو. له خراسانه به یې مالونه هندوستان او د هغه ځایه به یې هېواد ته راوړل. ګټه به یې هم کوله او د نورو خلکو د حاله به هم خبرېده. میرویس نیکه ځواني ته له رسېدو وروسته د جعفر خان سدوزي لور خانزادۍ ځان ته وغوښته او واده یې کړه. کله چې صفوي شاه حسین په 1106 هجري قمري کال چې له 1449 زېږدیز کال سره سمون خوري په ایران کې پاچا شو، نو ګرګین چې په اصل کې ګرجی او د ګرجستان اوسېدونکی و، په داسې حال کې چې نوی مسلمان شوی و، کندهار ته د خپل حکومت د نماینده په توګه راولېږه. ګرګین چې ډېر ظالم او بې رحمه انسان و، پر افغانانو یې ظلمونه پیل کړه. هېڅ څوک نه و چې د دې بې ګناه خلکو ناره واوري. د خلکو غږ تر هېڅ ځایه نه رسېدی او ډېر افغاني مشران د ګرګین لخوا ووژل شول. د خلکو د امید سترګې یوازې او یوازې میرویس خان ته چې د هوتکو مشر و وې. هغه و چې د هغه څخه یې غوښتنه وکړه. میرویس خان هم د خلکو او هېواد خدمت تر هر څه ښه وباله. سوداګري یې پرېښوده او د هېواد خدمت ته یې ملا وتړله. لومړی یې د خلکو ترمنځ ملي یووالی منځته راوست او بیا یې ګرګین ته ځان نږدې کړ. خو ګرګین په ده بې اعتباره شو. ده یې اصفهان ته ولېږه او شاه حسین ته یې په پټه حال ولېږه تر څو یې هلته نظربند کړي. شاه حسین میرویس خان هلته نظربند کړ، خو میرویس نیکه په خپل خدای ورکړي استعداد د اصفهان په دربار کې نفوذ وکړ. د میرویس خان پوهې او قوي منطق نه یوازې ډېر ژر دی له بنده خلاص کړ، بلکې په ډېر درناوي یې حج ته د تلو اجازه هم ورکړه. تر حج وروسته بیرته د اصفهان دربار ته راغی او د هغه ځایه یې ګرګین ته د مشورې ورکوونکي په توګه د مقررۍ رسمي فرمان واخیست او کندهار ته راغی. د ملي پاڅون دپاره یې یوه جرګه جوړه کړه او پرېکړه یې وکړه چې لومړی دې د بلوڅو، ترینو او کاکړو خانان دې ته وهڅول شي چې صفوي حکومت ته د مالیې ورکولو څخه ډډه وکړي. هغوی همداسې وکړل. ګرګین خپل 6000 کسیزه لښکر ژوب او بلوچستان ته ولېږه. پخپله هم ورپسې رهي سو او د میرویس خان څخه یې هم وغوښتل چې هلته ورسي. میرویس خان هم د 7000 پښتنو عسکرو سره هلته ځان ورساوه. د شپې یې پر ګرګین حمله وکړه. هغه و د هغه ټول کنډک یې له منځه یووړ. پخپله یې د ګرګین کالي واغوستل او د هغه د وژل شویو پوځیانو کالي یې په خپلو پوځیانو واغوستل. د کندهار ښار ساتونکو چې کله خپل عسکر په راتلو ولیدل، د کندهار ښار دروازې یې ورته خلاصې کړې. میرویس خان په کندهار ښار ننوت او د ایراني پوځ په وژلو یې لاس پورې کړ. ښار یې ونیو او ملي جرګه یې راوبلله. ملي جرګې دی په 1119 هجري کال چې له 1109 زېږدیز کال سره سمون خوري د پاچا په توګه وټاکه. د ایران صفوي دربار چې کله د میرویس نیکه له پاڅون او د ګرګین له وژلو خبر شول، د خسرو خان چې د ګرګین وراره و په مشري یې 10,000 کسیزه ځواک د کندهار په لوري ولېږداوه. خسرو خان 10,000 کسیزه لښکر سره تر هراته راتېر شو او فراه ته راغی. میرویس خان له کندهار څخه وروت، خپله د ابدالیانو خواته ورغی او د داود شاه په مشري یو لښکر د خسرو خان مخ ته ودراوه. خسرو خان په داود شاه حمله وکړه. داود شاه د هلمند تر سیند واوښت او ځان یې په کندهار کې محاصره کړ. خسرو خان هم پسې راغی او کندهار یې تر محاصره لاندې ونیو. میرویس خان چې کله د هرات له محاصرې خبر شو، د کلات، مستونګ، چمن او بوري خواته ولاړ. د هغه ځای له خلکو او بلوچانو یې مرسته وغوښته. بلوچانو د مرستې وعده ورسره وکړه او د خسرو خان په لښکرو یې سور اور بل کړ. میرویس خان چې کله خسرو د ماتې په حال کې ولید، له 14,000 کسیزه لښکر سره د کندهار له ښاره راووت. په خسرو یې حمله وکړه. خسرو په 26 اکتوبر 1111 زېږدیز کال ماتې وخوړه او د هرات په لوري وتښتېد.
میرویس خان خسرو ته له ماتې ورکولو وروسته بیرته کندهار ته راوګرځېد. د کندهار چارې یې برابرې کړې. له ابدالیانو سره یې د روغې جوړې تګلاره تعقیب کړه. بلوچان یې وستایل. د هند له ګورکاني دربار سره د نږدې اړیکو لپاره یې د هغه هېواد سره د تجارت راکړه ورکړه پیل کړه. صفوي دربار د خسرو له ماتې 2 کاله وروسته یو بل لښکر د رستم خان په مشري د کندهار په لوري ولېږداوه، خو میرویس خان نیکه دې لښکرې ته په 1126 هجري کال کې ماتې ورکړه. افغان غازي د هېواد له ازادولو او د کندهار د چارو له سمون وروسته په 28 د ذوالحجې 1127 هجري کال له دې فاني نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د تلپاتې دنیا په لوري روح والوت. انا لله و انا الیه راجعون.